السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دا ورځ کې تاسو ته د واتساپ یو نوی اپډیټ در وښیم چې دغه اپډیټ اوس نوی راغلی ده او د دغه اپډیټ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې خپل واتساپ مو ډارک موډ ته واړوئ. او دوستانو ګوره تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ما هم خپل واتساپ ډارک موډ ته اړولی ده. نو که چیرې تاسو هم غواړئ چې خپل واتساپ مو ډارک موډ ته واړوئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر شي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو واتساپ اپډیټ کړئ. دې لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به واتساپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ. دغه اپډیټ تقریبا 2 ورځې مخکې راغلی ده. لاندې ګوره ډیټ یې ورته لیکلی دی په 2 مارچ 2020 باندې دغه اپډیټ راغلی او په ډسکرپشن کې هم ورته لیکلی دی وایي ډارک موډ از ناو اویلیبل، یعنې په دغه نوي اپډیټ کې وایي ډارک موډ اویلیبل ده، موجوده ده. اوس تاسو په خپل واتساپ باندې ډارک موډ اپلای کولی شئ. نو دوستانو کله چې تاسو خپل واتساپ اپډیټ کړئ بیا به سمپله تاسو واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ نو په دا کونج کې 3 ډاټ را روان دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اخر سټینګز په سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې دویم اپشن د چیټس، په چیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چیټس باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې به د اول تیمز اپشن اډ شوی وي، په تیمز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په تیمز باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې دویم اپشن د ډارک، په ډارک باندې به تاسو کلیک وکړئ او په اوکے بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکے بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ په واتساپ باندې ډارک موډ اپلای سو. نو دوستان دا نوی اپډیټ ده 2 ورځې مخکې راغلی ده. نو اول به تاسو لازمي خپل واتساپ اپلیکیشن اپډیټوئ. که چیرې تاسو خپل واتساپ اپلیکیشن نه کوئ اپډیټ نو بیا دغه ډارک موډ ستاسو په واتساپ باندې نه اپلای کیږي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.